خو زمونږ په مسلمانانو کې زه ډېر افسوس سره دا خبره لږه سجانه ټول په غور وکړه، زه ډېر افسوس سره دا خبره ډېر افسوس سره کو او د دې انسان لویه بدبختی ده، لویه بدقسمتي ده، لویه بې انصافي ده او د دې انسان لویه کم عقلي ده چې بعضې خلک خو فرض لمونځ کوي خو د سنتو اهتمام نه کوي، دا سنت لمونځونه پرېږدي. دا نن زمونږ په دې خلکو کې راغلي دي او خصوصا په دې نوجوان طبقه کې بس فرض مو کې او دانګي به ځي به. دا ډېره لویه بدنصیبي ده ګورې وروڼو، زه تاسو خبره کومه، دا ډېره لویه بدبختي ده، دا ډېره لویه کم عقلي ده، دا ډېره لویه بې انصافي ده چې نن خلکو کې دا خبره راغلې ده بس فرض وکړو سنتو ته حاجت نشته او خصوصا نوجوان طبقه او بیا خصوصا دا زهر نوجوان طبقه او خصوصا چې په دې بار ملکونو کې په دې عربو کې کوم دي دا هغوی یو لویه طریقه جوړه کړې ده، سنتو ته حاجت نشته، عرب هم نه کوي. زه خبره کوم من د عربو تابع نه یو، من د عربو تابع نه یو، ممکنه ده عرب فرض وکړي او دا نور منځونه کور کوي، د رسول الله مبارک نه ثابت ده. نو دا خلک چې دا کوم زمونږ د مزدورکار خلک تللي دي او یا هلته دي هغوی هم د سنتو خیال نه ساتي. وروڼو ګورئ دا په ډېره لویه بدقسمتۍ کې او په ډېره لویه ګناه کې دا خلک پراته دي. زما عزتمندو وروڼو د سنتو به پوره اهتمام کوئ او وی دا څه چل دی، وی دا خو سنت دی، دا ډېره لویه خطرناکه خبره ده، دا خو سنت دی، فرض خو نه دی، دا دومره خطرناکه خبره ده. خو چېرې دا تا په دې سوچ باندې کړې وي چې یاره بس دا خو فرض دی او د سنتو څه حاجت دی، نو دا یاد ساته دا زمونږ د علماو د طرف نه دا فیصله ده چې کوم سړي سنت ته سپک نظر وکړه دا سړی د ایمان نه خلاص دی. سپک نظر به سنتو ته نه کوي چې ته دا رسول الله مبارک ولې رسول الله مبارک خو زموږ دپاره دلیل دی، د هغه طریقه خو زموږ دپاره دلیل دی، د هغه طریقه چې د مخالفت وکړو د قرآن آیات نه توسو یمه چې الله څه وایي، نو د رسول الله مبارک طریقه ده تی پرېږدي، تی پروا نه ساتي. زما وروڼو یاد ساتئ د رسول الله مبارک طریقه ده، زه ته وایې که نه، نو د رسول الله مبارک دا طریقه دا په دوه قسمه ده. وره سنت یو مؤکد دی او یو غیر مؤکد دی. کوم چې مؤکد سنت دی مؤکده، مؤکد سنت اول وایي څه ته، مؤکد سنت هغې سنتو ته وایي چې په کومو باندې رسول الله مبارک دوام کړي وي او اکثر یې کړي او ډېرو په کمو موقعو باندې پرېښي، دې ته سنت مؤکد وایي. او غیر مؤکد هغې ته وایي چې رسول الله مبارک کله کړي دي او کله یې نه دي کړي، کله یې کړي دي او کله یې نه دي کړي. لکه زه به تاسو مثال ویم چې سنت مؤکد کوم یو دي، نو دا رسول الله مبارک ویلي دي چې سنت مؤکد کم دي چې هغې باندې رسول الله مبارک دوام کړی دی، هغه 12 یاد ساتئ. دوه د سحر مانځه نه مخکې شمېره، څلور د ماسپښین لمونځ نه مخکې څو شو، شپږ، دوه د ماسپښین لمونځ نه پس څو شو، اته، او دوه د ماښام نه پس څو شو، لس، او دوه د ماسخوتن نه پس دا 12 رکعات دي. دا سنت مؤکد دي، لازم دي، لازم دا بکې ضروري دي، فرض نه دي خو ضروري دي. کو بلا عذر دي پرېښودل غټ ګناهګار، غټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجرم بغیر عذر کو دي پرېښودل. یو خو عذر دی، عذر بیل شي، خو کو عذر دی نه وي او پرې دي ښودل نو الله به دې سخت عذاب درکړي. تاسو د قرآن شریف د آیات راواړوئ په 19 سپاره کې دی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین ودې یریږي هغه کسان، کوم کسان
فليحذر يخالفون عن امره چې رسول الله مبارک وي کم زما د طریقې مخالفت کوي نه کوي او دی یریږي یا وهب ګل چې د سند یو یریږي او هو د نور لسمی صفات لسمی سفاری آیات د قران د دین دیو یریږي چې ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم یا وی الله به په یو سخت ازمیخ کې زم مبتلا کړ غټ امتحان کې به مبتلا کړ اوس د غټ امتحان نه بعض علما زمون وی د دنیا امتحانات دي خو زمون ټول علما وی د دین غټ امتحان نمراد دادي اسدا چې کوم سړی دا سنت نه کوي الله وی زوی د ایمان نه خلاص یاد ساته غره دا څه دا نن ګیره خېلې دا ببر سر دی نیولې دا ته الکه سنت مکوي مړه دې د دې ضرورت نشته سعودي کې دې هغه پردي ټاټکي اوچت کړی دی او دا کړی دی او دا هغه عربو دغه دی ته سنت پکې نشته سنت ضرورت نشته قسم په خدای د ایمان نه خلاصي زه عربو ته دغه نه کوم عرب ډیر ښه خلک دي او دا عربو بعضی کارونه هغه دغه دي تاسو ته نه چې کوم کسان ته دي دا وی مونږ نو ګوره ټیک ته بعضی پکې ډیر ښه اکثر پکې خدي ونی مونږونه کوي بعضی ولګي ټول له بدی روایت پسې خدي دي جامو پسې بین خدي بعضی وخت بداسي او ابو لجی سیب لیدلی دي ځکه بولالي اغه دروازې د په مونږ کې ورس دته بولالي ځان بداسي خوایي څنګه موږ د عربو تابع نه یو موږ د رسول الله مبارک تابع چې عربي نه کوي نه دی کوي کنه موږ ته رسول الله مبارک وی کوي نو الله وی ان تصيبهم فتنه یا بد پيو سخ ازمیخ کې بد ایمان نخلاشي او يصيبهم عذاب الیم او یا الله وی په دنیا کې بم درناک عذاب درکم او په آخرت کې به کومه طریقه وی چې زه دا نه کوم رونو زه اکثر یو خبره کوم اکثر زویما چې بس زمون خو په دې عبادت کې صرف دا یو مونږ پاتې دي نور خو زموږ اعمال نشته معاملات هم ټول خراب دي جب هم ټول خراب ده ټول رزق غیبت دروغ سترګو ګناه پرېدا د لاسونو ګناه پرېدا د خپو ګناه پرېدا یو دا مونږ پاتې دي نو دا مونږ هم تا ماته نیمګړې کړ دا الله بندا دا مونږ کو پورا کا وکنه یار دغه یو مونږ پاتې نور خرڅ ختم نور خو زموږ بار کم اعمال دي تباہ برباد دي قسم په خدای الا ماشاء الله ډیر کم نو دا مدغه کوي بلادي چې دا سنت ګور ډیر د ثواب سیز دی ډیر د ثواب سیز دا ته چې کوم ساری وی چې سنت او صدقه نشته سار سنت متعلق توریدلې دي عائشه بیبي وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی تیرا کړه زندگی رسول الله مبارک ما ته وګوره په نفل او په سنتو کې د سار د سنتو چې بکم اهتمام کو دا به د نور معنی دی نه ډیر په اهتمام به او سبه الحمدلله وی به دا وی دا دوه رکعات د سار د دی دا بخاری شریف حدیث دی وی دوه رکعات د سار چې دا زم د دوه رکعات زر یې جمعه کې په یک کورو کې ركعتين من الفجر خيرا من الدنيا وما فيها ما تور اساده زبرتا اغا کما چې دغه لفظي ترجمه دغه ته نو مقصد یې راته بیان چې رسول الله مبارک وي کو یو د دې ټولي دنیا د خلق را پاس او په دې ټوله دنیا کې دا سدي دا سر زر دا سپین زر دا پیسې دا دولتونه دا ارس چي دي دا مال راکي او په دې دنیا کې دا سې د مال راکي او ما ته وی چې ته د ساري دا سنت پرېدا رسول الله مبارک وی قسم د الله په ذات چې دا د ټولیا دا ټول ارس بلته ورکمو د سار سنت په ولور دا ما ته د دینم بهتر خیر من الدنيا وما فيها دې وجه رسول الله مبارک وی چې دا سنت خامخا کوي کو تاسو د اسونو پخپو کې پامال کیږي اومي کوي کده دې ثواب به زیات پدې پچا الله ته انسان ډیر نږدې نو دا د ماسپخین د سار د سنت دی د ماسپخین د سلور رکعات سنت چې ته می کاوه او یا د فرض نه پس دا 2 رکعات بس پریدا
رسول الله مبارک په ابو داود شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک وایي چې سلور رکعات د ماسپخین نه مخکې فرض نه یادو دا سنت یادو سلور رکعات د ماسپخین نه مخکې او 2 رکعات د ماسپخین نه پس چا وکړل اسا جان وره اسم په خدای دا د حدیث او الفاظ دي چې دا سلور رکعات مخکې وکړل او بیا فرض شو فرض پسې 2 رکعات سنت وکړل دا شپږ رکعات چا دا سنت وکړل الله په دې انسان د جهنم اور حرام حدیث دی باقاعده ما سره لیکلی دا دی حواله می لیکلی دا د ماسپخین د سنت خو دا مقام او ته پریدا زمون نور سامان دي زتا ته بار بار لګیای ولی رانه دا عمل زما په نوجوان طبقه کې دا خبره خوره او ته چې بس څنګه پرزو شو بس خپله والو ځه دا سم کوا د دې ثواب نه ځان محرومه دا د ماسپخین د مازیګر کا سلور رکعات چې کوم د مازیګر نه دی غیر موقت دي کو دی وکړل ثواب پکې ډیر دی او کو دی ونکړل ګناګاری کې پینا او کو دی وکړل دا سلور رکعات کوم چې د ماسپخین نه مخکې دي نو رسول الله مبارک وی دا د بخاری شریف حدیث په مرجانه چې رب دې په هغه انسان باندې رحم وکړي رسول الله مبارک دا الله دا سوچت رب دې په هغه انسان باندې رحم وکړي چې څوک د مازیګر د فرض موږ د مخکې سلور رکعات نه پړي رسول الله مبارک ته دعا کړې ته بس پرې دا وسه او د ماخام د سنت متعلق وره 2 رکعات سنت دي رسول الله مبارک یو سلور و سره نور یو ځای نو سوشو شپږ دي ته اوابین وي او دي ته د ماخام هغه شپږ رکعات مونږ چا چې دا د الله د رضا لپاره د شپږ رکعات دا 2 رکعات سنت او سره سلور رکعات نه پلو کړ الله بد د په عمل نامه کې د 12 کالو عبادت قبول کړي شوی ثواب لري تی وی پرې دا ثواب ستا په ما نه پیرزو کېږي ظالما او دغه شان رسول الله مبارک په د ماسوتنم عائشه بیبي وی چې راغی 2 رکعات سنت په وکړل او بیا به روستو چې کله په پښمنی وخو نو بیا به هغه وتر وکړ نو دا 12 رکعات اوس د دې 12 رکعات متعلق ام حبیبه چې د رسول الله مبارک بیبي دا او زمونږ استاد امور ابیدا هغه وی چا چې د دې 12 رکعات لحاظ وساته خیال وساته ویکړل د ترمذی شریف حدیث دی د ابو داود شریف حدیث دی دوه حدیثو کتابونو کې راځي وی رسول الله مبارک وی چې چا دا 12 رکعات وکړل زه د الله نه دا امید ساتم او دا یقین ساتم چې هغه فرض مو ثواب خو پرېدا د دې 12 رکعاتو د سنتو د برکت به الله دی انسان لا بنیا له بیتا فی الجنه لفظ راغلی دی الله به دی انسان لا په جنت کې یو اعلی محل ورکړي نو چې تی روزانه کې شمیره د خپل ژوندۍ ورځې دي د هر ورځې په مطابق پتا الله بنګل دا دا سنت پرې دا سوچ او فکر مونږ کې پورا اهتمام سره کوي مخکې راځي یو لا بهتره دا چې سنت پور کوي خو زمون کورونه اوس هغه کورونه نه دي موږ چې د دې جمعات نه وضو بس بیا په د دنیا په دغه کې مبتلا شو د دې وجه زمون علما وی چې د چا دا یقین وی چې زی کور بیا نشم کولی جمعات کې کوي خو که د چا یقین وینو بالکل بیا کورم کولی شي د دې پورا اهتمام کوي پورا په دغه باندې کوي فایده به څومره وي اوسې فایده وره دا خو ثوابونه دا خو ته ثوابونه بیان فایده څومره ده فایده نو عمده ام حبیبه وی د قیامت میدان به ولګي نو د قیامت په میدان کې به تپوسونه الله کوي هغه به تپوس کوي نو لومبه تپوس په الله د سشي کوي اول ما يحاسب به يوم القيامه چې لومبه حساب کتاب به شروع کیږي نو څه به شروع کیږي الصلاه الله وی راواله منځونه راواله منځه کړي دي کو نه دي کړي په خپل وخت کړي دي او کنا درغلی پکې کړي راواله نو حساب کتاب بلومبي په موږ باندې شروع او د قیامت ورځ به الله لومبي تاسو د موږ کې
نو لومبي با الله رب العالمین زما استا فرایض راوالي چونکه هغه د الله حکم دی فرایض راوالي د چې فرایض راوالي نو تل کې به واچي نو منګه وهابګل جسه زمونږ دا کم دور چې دی نو دی ته رسول الله مبارک شر القرون دور ویل دا د شر دور د فتنو دور دی د ازمایښونو دور دی زمونږ به استاسو به سمون وره دا زه خپل بدقسمتي ګڼم او ستاسو بدقسمتي ګڼم چې قسم دی 85% خلکو له 10 چل نه ور 85% خلکو له 10 85% خلکو له دمون سبق نه ور دا دمون څه کوم الفاظ دي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك او سوره فاتحه او دقشان سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تشهد التحيات او اللهم انا نستعينك ونستغفرك واذا تاسو ګورئ نن خو دور د سوشل میډیا د قسم په دې کو دا چاله وي 85% خزه مال سبق دې مېستا بیا د موس په مسائل موږ نه پیګو په موس کې سو پرز قسم په دې کو چاله وي الا ماشاءالله کو سو کسان نه ورس په موس کې سو واجب دي اوس واجب هغه شیز دي چې پریدي خو دو سجده سهو دیونه په موس دیونه شو یو قسم د موس د واجباتو پته نه دی یقین د الله په ذات دریم نمبر سنن پکې سدي د پته نه لګي څلورم نمبر د یو سړی نه 2 رکعات لاله 3 رکعات لاله یو رکعات دی بس کوي بیا رسو والله کې ورزي دا زمون منځونه دي نو د قیامت پر ورځ به الله منځونه راوالي نو پته له د عمل نامه کې به و چې دا منځونه به یسد نو دا منځونه به قبول وي نه دي قبول خو الله ډیر غفور او رحیم دی الله وی زدا پرس په کمزوري دي او تاسو ګوره سنتي کړی دی او کني دي کړی نو چې چا په اهتمام سره سنت کړی نفلی کړی زیاتی مونږه کړی دی دا سنتي کړی دی نفلی کړی دی نو پرشتي به یاو دا هغه جی سبای کې تهجد د اشراق منظم دی او د قشان د ساخ منظم دی پکې اوابین هم دی پکې الادار حواله او د فرض منځونو کې واچوي نو چې څومره کمی دي نو الله به له دې سنت او د دې نفل د برکت برابر دا بر الله برابر نو فائدې څومره فائدې ډېره زیاته زما عزت مندرونو مپرې دې سنت پوره اهتمام کوي ولی د رسول الله مبارک طریقه ده او زبرته یو خبره دا خبره لګاوره زمن دا علماء او زمن دا صوفی کرام او دا لوی ائمه مجتهدین وای دا خبره لگا د زړه په وګوره نو ډیره بهتره وي وی کو یو سړی د رسول الله مبارک د دې سنت مخالفت کوي د دې نوافل مخالفت کوي او دا اهتمام باندې نه کوي او سنت هم د قشان پری دی او بزي لکه څنګه چې استاد تموي یو لا بي لګیا دا او تانه دا سنت د رسول الله مبارک دا طریقې او بس کله ته تراوی نشتا کله ته قربانی نشتا کله ته وی بس د الله منو دا موږ بلچا بندگان نه یو دا یو لا بي دا منکر حدیث دی دا غوی د قشان پیروکار دی لګیا دي د رسول الله مبارک دشمنان پښته په مقدس بکی نو ګور یاد ساته یو خبره یاد ساته دا پسله کې نن یو سه چې د دې سنتو دی خلاف وکړه د دې د تحقیر وکړه دا دی ونکړه قسم په خدای الله به د فرضونه لوالي چې د فرضونه دی لوالو الله به د ایمان نه لوالو د دې په وجه د ایمان نه خلاصي او زمون قاسم نانوتی رحمهم الله د دیوبند علما به وی د دې سنتو اهتمام کوي یو حقوق الله دی او بل حقوق العباد دی حقوق الله د الله حقوق دی او حقوق العباد دا د بنده دي حقوق الله دا نور منزونه د الله د طرف دی او دا نور د رسول الله مبارک دی بنده دی ګوري نو ګوري الله برته حقوق الله کې رسربا
گزارو کی خو ګوره الله رسول حقوق العباد کی ګوره گزاره نه کوي دا یاد سات نو فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه نن زمن د امت زوال د دو سيزونو د وجه راغی یاد سات ما تا ته وی زه بنور اعمالم د خلق خفیمه خو زمون د علما په دو اعمال باندې ډیر په دغه کې دي خپه دي او غدو اعمال کم یو دي یو د خلق د سنت پری دي نه کوي او دویم نمبر خلق نن بس چې څنګه امام سلام والی نو داخل اخته چې قبلې تمخ او چې دغه صلاح سلام علی نو باز د کافر بچی پکې کافر نه غره کافر زمیدار ته وای دا د ظالم بچی پکې په مخه پاګه د کولو پاګه د کېلو پاګه ځکه به صحیح نه دواشته نه سنت شته بس ځان نسی دا اوس یو پیشن جوړ شوی دی پیشن دا ول بخاریو کې دی روز زمون پدی باندو کې خو چې څنګه سلام وولو نشي بس سړی دای دا د امت د زوال ګورلوی دا غراغي نو مهرباني کوي د سنت او اهتمام کوي ډیر فائدہ مند سیز دی ډیر فائدہ مند سیز ډیر فائدہ ورله درکې قسم دی یو خدای رسول الله مبارک طریقه دا یا چې د قیامت پر ورځ الله رسول الله مبارک ته په قبر کې را مقام شي او کله قبر کې تا ته وای چې ما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ته څه خیال دی نو ته به ته چې هغه کسیمه چې فرض وي وکړل او ما به وی چې سنت پکې ستې سنت اډوشتنه او دنګل به می دغه طریقه می پرې نو هغه بستا دغه متعلق پته څه مهربانيو کې خپ اهتمام سره د سنت او اهتمام کوي د فرض توفیق پر الله خپل الله ده او دې خلکو پسې مزه چې دا عرب دی او دا پلان کی دی او دا عرب دغه نه کوي د قدال وی مصیبت جوړ شوی دی په اهتمام سره د سنت او اهتمام کوي کور کې کوي کور دی وی جمعات کې کوي پقلاری کوي هر یو سنت مې فضائل بیان کړل ډیر لوی فائدہ بدر کی او بل ادا دا چې پمنډه پتل لا مزه تاسو او جواب را لرا کې دا د ایمان سره تعلق سره ته چې دا پمنډه ځي خو یا دکان ته ځي یا پټی ته یا دفتر ته نور خو سشتا نه کنه او یا با نور کارونو لازم او د رزق ته پاروځي کنه د دې رزق د خزانو چابيان چا سری جواب را لرا الله سری چا سری دي نور په شوق وای چا سری دي الله سره چې دا قرب دې دا رب خوشاله کملا عمل بلګي فایده بډې راته زیات دی دا سي الله ته بیر الله در کی چې قسم پکړه ستا په وهم او ګومان کې وي دا سپیچ ګرځي بار دا سپی دا الله ذکر کوي الله ولا ور کوي دا مرغان چې ګرځي دا درندې چې ګرځي دا ماش چې ګرځي چې دوی له الله رزق کوي طالب دا غي نه قدر کوي خدای رب سره لګ تعلق شو نو یو به مهرباني کوي چې د سنت او پورا اهتمام کوي د سار د موز د مخ کې سنت د ماسپخین د موز د مخ کې سلور رکعاته بیا رستو 2 رکعاته او کو دی وسره نفل زیاتی کول ملاغه خو بیا غ نور علی نور تاسو هغه اردو کې وای سونه په سوهاګا او بیا ډیر پیدا مې په دې سنتونه د ځلن اهمیت مو واسه دا ډیر به مقام لري ډیر ایمان الله رب العالمین منګ او تاسو لا په موز او د سنت او د نوافل پوره توفیق راځي وبره په کرسي باندې مونږ کول څنګه دي نو په کرسي باندې در حقیقت د عذر د وجه کو یو سړی ودری دین شي یا ټټی دین شي یا بیا پاسی دین شي په حقیقت کې د تکلیف وی نو بیا په کرسي باندې مونږ علماء جایز کړی په خو غیر دا کرسي نه وی هغه په ناس تکول اوس زمون چې کوم جدید علما دي ناغوي وي یو سړی سجدین را پاسی دین شي کندو پرخته یا د نلو پرخته یا د جوړونو پرخته نو بیا علماء جایز کړی دي سړی په کرسي باندې مونږ کولی شي نو خیر دې په کرسي باندې مونږ جایز دي خو یو د کرسي یو خبر راته کوم زما عزت مون درونو دا سب جوړول او د دې دغه کول د په حدیثو کې ډېر تاکید سره راغلي دي
رسول الله مبارک به سو صفوفکم صفونه برابر کې خذو مناکبکم وګي یو بل سره یو ځای کې فإن تسویة الصلاة من اقامت الصلاة دا د مونږ کې دا سب جوړول دا د مونږ حصہ ده زه به ډیر نه پرې دی نو صف نیخ پکار دی نو دا کورسې والا کوم مرګري دي دا یوازې خپل ته نه ټول ته یم عام خبره کوم د بعد دي کې نور جمعهتون خلک تاسو چې کله موږ کوي کنه نو د سب په هغه سر کې لکه څنګه هغه بابا جان ناشته یا دا بار مرګري ناشته سب دلته به کورسې نه چې دلته به کورسې نه چې سب کې انقطاع راځي دا منه ما ته وګوره کم سړی د سب په منځ کې کورسې چي د منظم نه کیږي او دی ګناګار دی خو مونږ خو داګه دا وجه نشو ویلې بس دا به وایو چې صبر ته ویا باندې هغه وی د خوار مولا په بانګ باندې وای تیمور کلمه مڅو روجم نشي ولا ونه اتول کړي مونږ برته سو وایو خو زره ته مساله بیان چې ودرېږي کورسو والا نو د سب په اغه ځای کې ودرېږي اخیری سر کې چې سب کې انقطاع ناراضي دلته بلکې د کوتک په نیب سب کې ولاړ دا کومه نه ده یا دا خو سب کې انقطاع رااله بعض زموږ جماعت کې خو نشته بعضی جماعتونو کې مې دی امام پسې ولاړ زم چې دا کورسې راواله مو دي سر نه ولرو به خواندا چې صحیح ته ودرېږه بس چې معذوره شي صحیح ته ودرېږه معذوره په معذور باندې د موږ دومره دغه نه دی بس صحیح ته ودرېږه بس چې روغ وي دلته ودرېږه چې معذوره شي صحیح ته ودرېږه نو انقطاع د سب مراولي نور په کرسي باندې مونږ جایز دی دعا کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي او دا دعا وکړي او کوي اروخت دعا چې الله موږ له کامل مونږ توفیق را نصیب کړي د سنتو د مونږ توفیق را نصیب کړي د نوافل مونږ توفیق را نصیب کړي او د صحیح مونږونو توفیق را نصیب کړي الله رب العالمین دې د مونږ ضایع کول نو ساتي د دوالو جهانو خیر دې الله نصیب کړي د دوالو جهانو شر نه دې الله محفوظ کړي او الہ العالمین زموږ او تاسو ټول عبادت قبول کړي څومره مریضان دي الله ټول له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله د ټول مغفرت نصیب کړي او څومره بے روزګار بے نوکرو خلق دي الله ټول د حق او حلال روزه څومره بے اولاد دي الله ول نیک عمل اولاد ورکړي او د چا د زړه صحه جتونه دي الله د پټو خزانو نه برابر او په اخلاص باندې دعا وکړي چې موږ هر وخت الله ته محتاج یو باران مخکې نو الله ته محتاج یو خدای باران وکړي اوس ګرمي ده باران نشه بیا الله ته محتاج یو نو په قدر د حاجت الله د رحمت او د عافیت ډک باران وکړي یخ یخ هواګانې الله راولېږي او زمون په حال باندې رحم وکړي او د چا څه دعاګانې دي الله د ټولو هغه دعاګانې قبول کړي بعضې خلکو ماته په دې ټلیفونو باندې د دعاګانو دپاره ویلي دي یو زنانه د لورې ډېره سخته بیماره ده دعا ورته وکړي الله یې پرې رحم وکړي بل زمونږ د دې کلي زمونږ رونه دي پرمان حاجي صاحب او عبدالحمید د هغوی والد صاحب بیمار دی بادر حاجي صاحب دعا ورته وکړي الله په هغه هم رحم وکړي نور څومره بیماران چې دي زمونږ او ستاسو الله په ټولو باندې رحم وکړي او ستاسو زمونږ د زړه څه حاجتونه دي الله دې د پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم سنتو کې